پاکستان کې له مسافرو ډکه الوتکې باندې څه شوي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مسافرو یوه ډکه الوتکه رالوېدلې ده او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دا پېښه لږ مخکې رامنځته شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا یاده الوتکه د پاکستان د لاهور ښار څخه کراچۍ ته روانه وه چې له کېناستو یوه دقیقه مخکې له راډار سره اړیکه پرې شوې وه. په راپورونو کې ویل شوي چې په دغه الوتکه کې 15 مسافر سپاره او همداراز له دوی پرته په الوتکه لا هم زیاته وه. پاکستاني رسنۍ وایي یاده الوتکه په کراچۍ کې په یوې ګڼ نفوسه سیمه کې رالوېدلې ده. د پاکستان د هوایي کنټرول په ادارې کې ځینو سرچینو پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې پیلوټ تر پایه پورې دوی ته د هیڅ ډول تخنیکي ستونزې په اړه خبر نه ورکړی. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. ته همداسې نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.